السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې وه چې په نفلو کې وخت یادېږي که نه یادېږي. محترم وروره، ستا د پوښتنې په جواب کې دومره ورسو. حاشیة التحتوي على مراکل الفلاح، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة وارکانها، صفحه 214 کې وایي ومن الشروط الوقت للفرائض الخمسه، له شرطو د لمانځه څخه وخت دی د پنځو لمونځو دپاره چې فرضي لمونځونه دي. نو د نوافلو دپاره وخت ضروري نه دی. که ماپښین کې نعت کوم د زړه لخوا لمونځ کوم 4 رکعته نفل، دا زه حضر وخت ماپښین نه ورسره یادېږي. هغه صرف یوازنۍ په فرایضو او په واجباتو کې هغه وخت یادېږي. په نفلو کې ضرورت نسته، تعین نه غواړي د وخت یادېدل. په نفلو کې هغه ضرورت ورلره نسته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.